سوریا صاحب اوس په راشو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشالې ته د ستونزې ته اول خو چې دا ولې نه حل کیږي، بیا د دې څخه وروسته ایران هم نیت ښودلی تر څو د منځګړي په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو رول ولوبوي. فکر کوئ په ایران باندې اعتبار کېدلی شي؟ لومړی دا ده چې افغانستان له پاکستان سره کومه کشاله نه لري او نه د پاکستان ولس سره د پاکستان سیاسي او مدني فعالانو سره ستونزه لري. بلکې دا پنجابي جنرالان دي چې له افغانستان سره د امریکا په دستور باندې ستونزه لري او دوی د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت په وړاندې په مختلفو ډګرونو کې ودرېږي مختلفې بهانې لټوي او مختلفې بهانې استعمالوي چې د دوی یو بهانه ټي ټي پی ده. نو دا چې دوی د امریکا اجنډا لزان سره لري او دوی له امریکا نه پروژه اخیستې ده، غواړي چې دا پروژه په افغانستان کې او سیمه کې تطبیق کړي، یعنی بې ثباتي رامنځته کړي. نو دوی ته افغانان هم اجازه نه ورکوي او د سیمې هیوادونه هم اجازه نه ورکوي. تر کوم ځای چې خبرو اترو پورې تړاو لري، مخکې قطر او ترکیه منځګړیتوب وکاوه او هغه منځګړیتوب بریالي نه و. هغه د دې لپاره بریالي نه و چې پاکستان په خبرو کې ریالیستیک نه و او صداقت او شفافیت نه درلوده او دا ځکه چې غوی د امریکا اجنډا او د امریکا اهداف پر مخ بیوله هغه چې خبرې ماتې سولې. اوس کا ایران، روسیا، چین، حتی بل هیواد هم منځګړیتوب کوي، د پاکستان ماموریت پای ته نه رسیدلی. پاکستان هغه ماموریت چې خپل امریکا نه اخیستی و هغه ماموریت اوس ژمنده او غواړي چې دا ماموریت پای ته ورسوي. د دوی ماموریت بیا کوم چې د افغانستان او د سیمې بې ثباتی ده. نو پر دې بنسټ باندې په یو ستراتیژیک ډول باندې که هر هیواد کوربه سي او منځګړی سي له پاکستان سره د دغه ستونزې حل امکانات ضعیف دي. اما چې ډیر مهم ده دا هغه وخت ممکن ده چې حل سي چې امریکا او افغانستان نیغ په نیغ خبرې وکوي. ترامپ راسي له افغانانو سره خبرې وکړي او افغانان له امریکا سره خبرې وکړي. فکر کوي دا هغه وخت ممکن ده چې دا مشکل حل سي.